السلام علیکم ګران دوستانو او عظیم الفتح مې یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې ګران دوستانو د کورس کنټنټ مطابق موږ تاسو نن ورځ درس ایوالویشن اف بانک راځو وایو چې ایوالویشن اف بانک ایوالویشن اف بانک څه مطلب مخکې دی نه چې بانک نو ګران دوستانو مخکې دی نه چې بانک نو خلکو به څه کوه خپل پیسو باندې اضافه پیسو باندې هغه اضافه پیسې به چیرته ساتلې یا چاته ورکولې دوستانو دی نه مخکې چې بانک نو خلکو به د مرچنټ په نوم خلکو د دې مفهوم سره چې انټرست پې اخیستل یعنې په دغه وخت کې د خلکو مالدار خلکو خپل پیسې به د مرچنټ ته ورکول مرچنټ مطلب نه تجارانو به د مالدار خلکو نه پیسې د ضمانت په شکل اخیستل او هغوی ته د دې پیسو مقابل کې یو رسید ورکولو چې دوی به هغه رسید ځان سره ساتلو او تجارانو به دغه پیسو باندې هغه کولو کاروبار کولو او بېرته به د خلک ته ګټه هم ورکولو او انټرست به هم ورته ورکولو نو په دغه وخت په تېرېدلو سره د کاروباریانو همداسې همدغه طریقه وه چې خلکو به خپل پیسې اخیستلې اضافه پیسې مطلب هغه سیفنګ یې چې کولو تجاران ته ورکولو په دغه کې شاهان هم راتللو داسې نور مالدارانو هم په دغه خلکو باندې باور کولو چې مرچنټ یعنې مطلب اعتمادي خلک او دې ته به یې خپلې پیسې ورکول د پیسې په مقابل کې به یې رسید ورکول چې هغه رسید ته به یې هینډ ویل کېدی او تجاران به د قرض ورکوونکو د پیسو په ساتلو په مقابل کې به یې خاص تحفه یا د بدل ورکول چې په دې وخت کې همدې مرحلې نه خلکو سره دا نظر پیدا شو چې سود رامنځته شو مطلب دا په همدغه نظر خلک و چې مطلب موږ تاسو که چیرې چاته خپل پیسې ورکوو په قرض یا د ساتلو د هغې په مقابل کې موږ تاسو باید د سود واخلو نو دوستانو مخکې د بانک څخه د مرچنټ ډله وه دوی به د خلکو پیسې اخیستلې ځان سره یې ساتلې بیا وروسته دوستانو بله ډله خلک و چې هغه ګولډ سمیت یعنې زرګران چې ورته وایي دې ډله هم داسې کار کوو چې د خلکو پیسې به اخیستلې او ځان سره به یې ساتلې خلکو هم په دې ډېر زیات اعتماد کوو ځکه دوی سره ډېر سره زرو او قیمتي لاکرز هم وي دوی به خپل هم قیمتي شیان لکه سره زر یا داسې نور د سرو زرو کاڼي دا به هم په دې لاکرز کې ساتلو نو مالدار هم خلک هم په دې مخته شو راغلل خپل دغه قیمتي اسباب یې راوړو او د ګولډ سمیت ته به یې ورکولو او دوی به خپل لاکرز کې به ساتلو او دې په مقابل کې به د خلکو څخه پیسې یا سود چارجز یا انټرست چې ورته وایي دا غوښتل همدغه و چې په دغه وخت کې د لاکر سرویس هم بیا چې شو رامنځته شو بله ډله خلک دوستانو منی لنډر چې دا د ګولډ سمیت نه وروسته هماغه وخت کې بله ډله خلکو چې دوی به هم د خلکو پیسې اخیستلې او ځان سره به یې ساتلې دیو داسې سیستم شروع کړو چې دوی به د مالدار خلکو نه پیسې اخیستلې ځان سره به یې ساتلې د هغې نه به ډېر کم مقدار ځان سره به یې کې غوښتلې چې څو د خلکو ضرورت چې بېرته یې ورکړي او نورې پیسې به یې تجاران ته ورکولې چې هغې به خپل کاروبار وکړي د هغې مقابل کې به یې خپل ځان ته چارجز اخیستو په دغه وخت کې به د عام خلک داسې په تشویش غونډه شو چې دا زموږ پیسې ورکړي نه شي یا تاوان ونه کړو نو په دغه وجې سره نو د خلکو هم نو بالاخره داسې وخت راغی چې عام خلک په دې فکر کوي چې دغه پیسې زموږ دیوالي تجاران ته ورکولې موږ خپله نه ورکوو دا ګټه هم لاسته راوړو نو همدغه و چې بیا د په دغه هغې سره پرمختګ سره خلکو هم خپل پیسې واخیستې یعنې ډیولپر ته یې ورکړې جمع کړې په همدغه سیستم سره بیا د بانک شکل جوړ شو بانکونه هم ورو ورو په نظر را پیدا شي چې خلک باید بانکونه جوړ کړي نو په همدې اساس خلکو سره هم دا ستونزه پیدا شو دا اړتیا جوړه شوه چې باید یو بانک جوړ شي چې تر څو د خلکو مالي ضرورتونه پوره کړي نو په اوسنۍ عصر کې د بانکدارۍ یعنې 19مه پیړۍ څخه را په دې خوا رامنځته شوی دی چې په نړۍ کې یا داسې نورو ادارو جوړولو ضرورت رامنځته شو چې د پیسو تنظیم د خلکو د مالی ضرورتونه او پوره کړي نو په همدې اساس په 1548 میلادي کال کې د نورمبرګ کې یو کنفرانس جوړ شو چې هغې کنفرانس موخه د هدف دا و چې باید یو داسې اداره جوړ شي چې هغه د خلکو پیسې وساتي یعنې خلکو مالی ضرورتونه پوره کړي نو په دې نتیجه کې په 1580 میلادي کال کې په جیوینا ښار کې لومړنی بانک جوړ شو انګلستان مرکز بانک په 1404 میلادي کال کې جوړ شو د افغانستان لومړنی بانک ملي افغانستان چې موږ تاسو ورته وایو او په 1933 میلادي کال کې جوړ شو او د افغانستان مرکزي بانک په 1929 میلادي کال کې
تاسیس شوی دی. ګرانو دوستانو دا و د بینک ایوالویشن په اړه یو ټاپک چې موږ تاسو ته وویلې، دا یعنی د بینک تاریخچه وه چې مطلب مخکې په نړۍ کې بینک نه و، خلکو به خپل پیسې چېرته ساتلې. دا یو لنډ ویډیو دوستانو، که چېرې تاسو په دې کې څه مشکل لرئ نو موږ ته کولی شئ چې په کومنټ کې ویاست یا په میل کې ویاست. دوستانو یو ځل بیا مې یادونه کوم، که چېرې تاسو زموږ چینل سره نوي یاست نو تاسو کولی شئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې تاسو ته نوي معلومات هم راشي. ښه وخت لرو، خدای په امان.